السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د موبایل اړین معلوماتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې هغه فلمونه چې په انګلیش یا په اردو یا په چینایي ژبو دي مونږ یې پښتو ته ترانسلیټ یعنې ترجمه کړو. ملګرو د کار د شروع کېدو نه مخکې یوه کوچنۍ هیله درڅه کوم چې زموږ د موبایل اړین معلومات یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو چې ده شیر یې کوئ تر څو نور ملګري ورڅخه هم لږ څه زده کړي. نو راځئ چې شروع یې کړو. ملګرو حوال به تاسو په ټلیفون کې باید یو بروزر ولرئ. هغه چې هر قسم بروزر وي د ما سره چې دی دغه قسم بروزر دی تاسو ته زه وښیم. دا چې دی دا ډېر بهترین بروزر دی. دغه بروزر که درسره وي دا به ډېر ښه وي او که کروم وي څه فرق نه کوي. ملګرو نو راځو مونږ اول بروزر راخلاصوو. بروزر نه وروسته مونږ یوټیوب راخلاصوو. په یوټیوب کې دلته زیاتې ویډیوګانې راغلې نو زه غواړم چې دغه ویډیو په انګلیش ته پښتو ته ترجمه کړم. از بهترین بست اینترنتی با بزرگترین و سریعترین شبکه 4G دلته یو اعلان دی دلار شي. 21 جی بی را در بدل 1100 افغانی برای 30 روز به دست آورید. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 10 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید. نو اوس دغه چې دی دا په انګلیسي باندې دی. اوس ته تاسو ته زه وښیم چې دغه په انګلیش باندې ترجمه شوی دی. یعنې زه غواړم چې دا اوس پښتو ته ترجمه کړم. دلته ځم بیا به موږ څو سیټینګ ته. دلته کوز په کونج کې لیکلی دی د سیټینګ علامه ده. د سیټینګ ته به ځو. بیا د هغو نه وروسته به مونږ په سب ټاټل باندې کلیک کوو. دا اوس آف دی. که تاسو ته زه خط هم ترې تاو کړم خو لاړو. دا سیټینګ به ووایي. د هغې نه وروسته به تاسو په دغو باندې کلیک وکړئ. دغه چې کوم دی په دو باندې به کلیک وکړئ. ملګرو چې کله مو په دو باندې کلیک وکړلو دلته وینئ دا ها اپ دی اوس انګلیش ته. زه غواړم چې دغه ټول چې د انګلیش نه زه را ترجمه کړم. دلته به په د کوز آډ ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ. دلته ځو موږ پښتو را پیدا کوو. پښتو دغه ده. پښتو ورته اډ کوو. اوس ګوره د مونږ ټول هغه پښتو ترجمه شو. زه اوس دا پلی کوم. پولیس د مکار ډز کوي. اوس راځئ یو پولیس ویلي چې دا دنده بنده کړئ. سمه ده زه در سره. ملګرو ومولیدل چې ټول فلم پښتو ته ترجمه شو. هغه ماشین لکه ماشین کولی شي ماشین راشي. رما زه اجازه ورکوم چې د ستونزې لږ لپاره کښېنئ. دلته اوس ګورئ ټول پښتو ترجمه شو. دا فلمونه تاسو اوس چې ډاونلوډ هم کوئ انشاءالله تاسو په پښتو باندې ترجمه شوي وي. دلته اکثریت ورونو دا غوښتنه کړې وه چې موږ ته په اردو باندې نه پوهېږو یا په چینایي نه پوهېږو. موږ ته داسې چالو ښیه چې موږ د فلمونه ټول په پښتو ورته ترجمه کړو. دا یې بهترین چل دی. ملګرو تاسو داسې کولی شئ چې په دو طریقه باندې فلمونه پښتو ته ترجمه کړئ. نو تاسو څخه بیا په د ویډیو په آخر کې یوه کوچنۍ هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره. نور مو وخت نه نیسم. ښه وخت ښې چارې. الله جل جلاله مو مل شه.